او دویمه خبره د روزې فائدې ډېرې زیاتې دي دا ډاکټرانو او علماو هم دا لیکلي دي که چیرې دا روزه نه وي زموږ په معاشره کې داسې کورونه شته چې د هغو صرف غسلخانه دومره ګرانه ده چې د غریب سړي د کور پر قیمت دومره نه لکه د غسلخانه چې د څومره خرچه کړې نو اوس که روزه نه وي بیا به دغه غریبان څنګه دغه ماړو خلکو ته روپۍ یادېدل اوس چې د سهاره تر ماښامه دی لوږه وویني تنده وویني بیا دته احساس پیدا شي چې وایي دا غریب سړی چې د لوږې تېروي دا خو ډېر په تکلیف دا خو ډېر زور غواړي دا ژوند تېرول دا غریبي خو ډېر زور غواړي او تنګ دی او لوږې دا ډېر زور غواړي نو دا روزه د دغه دپاره کښېښوله چې دا مړو خلکو ته غریبان روپۍ یاد شي ورنه هغوی خو هغه په خپله مستۍ کې دي هغه به څه خبرې چې زما همسایه دا ټیم نن په لوږه بیده شوی دي زما د همسایه په کور کې نن داسې پریشاني ده هغه به څه خبر دی چې روزه باندې راشي خپله به د باندې راشي لوږې تندې وویني بیا د غریب احساس به سره پیدا شي چې کاش دا خو ډېر تکلیف شی دی نو په دغه وجه دا روزه چې د دې یوه فایده دا ده او بله فایده یو عالم لیکي هغه وایي زه امریکې ته ولاړم هلته ما د یو عیسایي انجینر سره ملاقات وشو وایي هغه ما ته وویل چې زما اوس نن سبا زه روزې نیسم هغه عیسایي راته وایي زه روزې نیسم یوه میاشت روزې وایي نیسم وایي ته خو غیر مسلم یې ته روزې څنګه نیسې وایي دل خو ته یې هم نیسئ وایي ورته موږ مسلمانان یو موږ خامخا روزې نیسو وایي ده ویل ما په دې باندې ریسرچ کړی دی یو ډاکټر و ما په دې ریسرچ کړی دی چې په کال کې یوه میاشت څوک روزې ونیسي د دې دومره زیاتې فایدې دي دومره بیماریانې د بدن څخه ختمېږي چې حد یې نشته د دې ما اوس په ځان لازمه کړې ده چې زه په کال کې یوه میاشت روزې خامخا نیسم یعنې هغه ډاکټر غیر مسلم روزې نیسي صرف د دنیایي فایدې لپاره د جسماني صحت لپاره روزې نیسي روحاني فایدې چې کومې دي خو الله مشترکه خدای ته نه ورکوي یعنی د صرف د جسمانی بدن د صحت لپاره یو سړی چې دی یوه میاشت روزې نیسي غیر مسلم دی او ډاکټر په باره کې راځي غیر مسلم ډاکټر دی هغه وایي که زما په ملک کې زما وس وچلیږي زه به په ټول ملک کې په میاشت کې یو ور په کال کې یوه میاشت روزه چې د هغه به ضروري کړم په خلکو باندې چې بای په کال کې تاسو یوه میاشت روزه خامخا نیسئ دومره زیاتې فایدې دي د دې یعنې د روزې دومره زیاتې فایدې بیان کړي نو په دغه وجه باندې په روزه کې صرف دا نه چې روحاني فایدې دي جسماني فایدې هم زموږ پکې شته او بل دا لوږه چې ده په لوږه کې ډېرې زیاتې فایدې دي د سهاره تر ماښامه چې ته وږی یې دا داسې نه دی چې بس موږ په تکلیف د دې څخه ډېرې بیماریانې ستا ختمېږي د نبي علیه السلام په زمانه کې یو حکیم راغی مدینې شریف ته هغه دا خیال کړی و چې په مدینه کې بل حکیم نشته زما دکان به ډېر ټیټ وچلیږي ډېر رش به وي صحابه ډېر دي خلک ډېر دي په ګرد مدینه شریفه کې یو حکیم هم نشته لکه نن سبا چې اکثره ډاکټران داسې ځای موقع ده کې چلته آبادي زیاته بل ډاکټر نه وي یا داسې ځای دکان راباسي چلته هغه دکان نور نه وي نو دی هم راغی دا خیال و چې زه به ډېر ښه پیسې وګټم وایي چې راغلې ډېرې شپې وسوې یو مریض هم نه دی ورغلی اخر نبي علیه السلام ته راغلی شکایت یې وکړي چې زه خو د دې لپاره راغلی یم چې دلته به ډېر دکان وچلیږي ډېر خلک به ماته را روان وي دا خلک خو بالکل نه بیمار کېږي نه راځي ماته نبي علیه السلام ورته د دې صحابو ترتیب داسې دی دوی تر هغو پورې ډوډۍ نه خوري چې وږي نه شي او بیا چې وږي شي چې ډوډۍ خوري بیا تر دغه ځایه پورې نه خوري لکه موږ چې خورو بیا نیمه نس چې دی بس هغه بیا پوره نه یې ماړه شوي بس د ډوډۍ ته ولاړ شي نو دا به څنګه بیمار کېږي د دوی ته بیماري راتلی نه شي اوس موږ دپاره هم نن دغه نسخه ده یعنې یو چې موږ وږي شو باید چې خوراک وکړو د هغه بعده بیا دومره خوراک وکړو چې بس لږ وږي لږ له وږي موږ پرېږدو بس دغه د خوراک طریقه ده په ټول عمر به د معدې تکلیف او نور تکلیفونه بیا تا ته نه پېښېږي نو هغه حکیم ویل چې واقعي دا خبره چې دا ترتیب باندې دا خلک چلیږي نو هېڅکله دا نه شي بیمار کېدلی برته یې خپله بستره واخیسته ولاړئ نو اوس موږ او دویمه خبر دا ده چې په دې میاشته کې یو خو روزه ده او دویم په دې کې بیا تراویح دي او دا تراویح یو سړی دا ووایي چې تراویح خو موږ کوو روحاني فایدې خو ډېر دي په جنت کې بیا الله پاک راکوي ثوابونه دي په یو آیت باندې څونه نیکیانې دي د دې جسماني څه فایده ده یعنې اکثره د خلکو په ذهن کې یو اشکال راځي چې جسماني زما بدن ته څه فایده کوي بدن ته دا فایده ده یوه فایده خو دا ده چې دا د تراویح په وجه ته چې تراویح کوې ستا د زړه د وینې کم رفتار چې دی هغه ډېر نارمل ژر برابر روان او بل وایي کم سړی چې تراویح کوي دا به په ټول عمر باندې د هډو کومه بیماري چې د هډو تکلیف چې دی دا به ختم شي د هډو تکلیف به الله بچاو کړي او بل د پریشانۍ څخه به الله پاک وساتي ذهني ټینشن چې کم دی دا په تراویح سره ختمېږي او بل د وینې د بدن رفتار چې په بدن کې کم د وینې رفتار دی دا ټول برابرېږي نور هم ډېرې زیاتې فایدې ډاکټرانو په دې باندې لیکلي دي علماو لیکلي ډېرې فایدې لیکلي خو اخري فایده زه یو دا درته وایم چې دا لمونځ موږ کوو
د لمونځ صرف عبادت نه دی، دا ورزش هم دی یو قسم. د تراویح صرف عبادت نه دی، دا یو ورزش هم دی زموږ د بدن دپاره. خلک ګوره کلبو ته ځي په مختلفه مشیندي باندې خپل وزن هم کموي او خپل یعنی ورزش کوي چې زه جوړ یم، صحت مې برابر وي، منډې مې وي، واک هم کوي، قسم قسم واکونه کوي. اوس هغه په د لمانځه باندې څه ورزش دی زموږ دپاره؟ ګوره یو سړی چې الله رب العزت دغه په لمانځه کې زموږ د صحت دپاره ډېر شیان ایښي دي. یعنې اول د واره د سهار لمونځ دی. دا سهار چې سړی راکښېني نو هغه شوګر لیول چې کم دی هغه ډېر کم وي. ځکه ډاکټران هم وایي ته چې ټیسټ کوې نو هغه تا ته وایي چې سهار په خالي نس باندې راسه ستا ټیسټ بیا ښه رزلټ ورکوي. نو دغه شوګر لیول چې هغه ډېر کښته وي. نو په دغه ټایم باندې الله پاک صرف 4 رکعاته په موږ باندې ایښي، 2 سنت او 2 فرض. ولې هلته معده دومره زیاته نه ده ډکه، نرمله ده کیسه، 2 رکعاته. بیا وخت تېر سي مخته پسې ځه د غرمه ډوډۍ موږ مضبوطه ډوډۍ وخورو، داسې ډوډۍ وخورو چې ځان تر دغه ځایه موړ. نو هغه الله پاک بیا څه کړي دي د ماپښین لمونځ یې بیا 10 رکعاته ایښی. 2 رکعاته علما وایي دا تاسې نور هم کوئ 12 رکعاته کوئ. یعنې 10 رکعاته ایښي دي، 10 رکعاته باندې بیا ستا د معدې نظام چې دی شوګر لیول چې کوم دی هغه برابرېږي. ګوره ډېر ایښي ولې خوراک ډېر اوس نو الله پاک هلته رکعتونه هم 10 کړي. داسې نه دی چې د لمونځ موږ دغه 10 رکعاته 9 رکعاته 6 رکعاته 2 رکعات نه، په دې کې د الله حکمت دی زموږ د بدن دپاره ډېره فایده ده. اوس 10 رکعاتې ورته ایښي دي چې 10 رکعاته وکړو ستا د معدې نظام برابر شي، خوراک خو دې ډېر زیات وکړي. داسې یاران الله پاک هم زموږ مزاج ته کتل د یارانو روان دي دومره خوراک کوي نو 10 رکعاته ورته کښېږدي چې 10 رکعات یې وکړه به د نظام بیا برابر چلیږي. بیا د هغه بعد ماپښین لمونځ چې وکړي د هغه بعد د مازدیګر او د ماپښین په منځ کې فاصله ده. په دې ټایم کې خلک خوراک نه کوي. زه د سنت خبره کوم، سنت مطابق خوراک در ښیم. یو خو زموږ نظام دی چې په 3 بجې خوراک کوو، هغه همیشه بیماره وي. بیا د سنت مطابق چې څوک خوراک کوي، خوب کوي، کاروبار کوي، هر څه چې د سنت مطابق کوي هغه سړی به همیشه جوړ وي. اوس د سنت طریقه د هغه د سړی وختي خوراک کوي. یعنی اوس ماپښین تر مازدیګر عام طور چې دی د سنت مطابق خلک خوراک نه کوي. نو بیا الله پاک چې دی ورته معده چونکې خالي شي تر مازدیګره پورې، تر مازدیګره تا چې کوم خوراک کړی دی هغه 10 رکعاته لمونځ اوس د ماپښین بیا په وګرځېدې شاوخوا دې چکر ولګوي ولاړې مازدیګره پورې چې دی ستا معده ډېره خالي شوه نو الله پاک صرف 4 رکعاته ایښي. بس صرف 4 رکعاته فرض وکړه بس، ولې معدې ته دومره ضرورت نشته چې ستا تکلیف نه دی، صرف 4 رکعاته در باندې ایښي. بیا د مازدیګر لمونځ چې سړی وکړي نو په مازدیګر کې خلک اکثره ولاړ شي، څوک سمبوسي وخوري، څوک چای وکړي، څوک یو څه داسې سپک خوراک خلک کوي، څوک ایسکریم، څوک چې لږ خوراک خامخا کوي. نو د لږ خوراکه بعد چې دی بیا یې برته د ماښام لمونځ بیا زیات کړی 15 رکعاته دی او بیا یې څه اوابین هم پسې وراچولي دي. نو هغه چې لږ خوراک وسي د معدې هغه شوګر لیول چې دی لږ پورته شي، چې پورته شو هلته برته لمونځ زیات شو، چې لمونځ زیات شو ستا د معدې نظام او شوګر لیول برته الله پاک برابر کړي. بیا د ماښتن لمونځ دی. اوس د ماښتن بیا عام طور سنت طریقه د هغه ده چې د ماښام لمانځه بعد ډوډۍ خوړل دا سنت دی. د ماښتن لمانځه څخه مخکې ډوډۍ خوراک کول دا سنت دی د نبی اسلام، او د ماښتن لمانځه بعد فوراً بېدېدل دا د نبی اسلام سنت دی. د شپې بیا سهار وختي کښېنستل دا سنت دی. د ماښام لمانځه بعد عام طور خلک چې دی هغه ډوډۍ خوري. نو د هغه دپاره ډوډۍ چې ده وخوړله د هغه دپاره بیا 9 رکعاته ایښي، بلکې په روزه مات اوس د روزې په دغه کې راشي نو په روزه کې په روزه مات وختي ته خپله معلومه ده ګرده ورځ وژئ، هلته ایسکریم هم په لاره ونی، خوراک هم ونی او ملک شیپ او چیش مختلف شیان ونی. هغه چې ویني ماښام داسې ورته سوختی ده خوراک ته څنګه روزه مات راشي نو ملک شیک هم نه پرېږدي، جوس هم نه پرېږدي، سمبوسې، پکوړه، سالن، غوښې، وریځې، ګرد شیان په یو ځای باندې ګرده معدې ته ورواچي. نو معده بالکل دومره زیاته ډکه چې په هغه ځای نه وي. د ده کوشش دا چې په معده کې یو څه نور جیبونه وي هغه هم پسې ورتخته کوي. نو معده ډېره فل ډکه شي، بالکل د ساه ځای نه وي، پورته کېدی نه شي، تر هغو ته ګرځ نه شي تللی. نو الله پاک بیا څو هغه وایي بیا اوس ستا په 9 رکعاته باندې ګزاره نه کېږي، 60 رکعاته تراویح به کوې بیا د معدې شوګر لیول چې دی ستا برابرېږي. الله پاک 60 تراویح ورته ایښي. دومره الله زموږ د صحت دومره خیال ساتلی دی چې دا یاران په روزه مات ډېر خوراک کوي نو خالي په 9 رکعاته او په دغه رکعاته باندې بیا نه کېږي نو بیا الله پاک چې دی هغه بیا د تراویح هم ورته ایښي دي چې 60 رکعاته نور وکړه ستا د شوګر لیول بیا برابرېږي، ورنه بیا به ډېر تباه پریشانه به